أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. رب العالمین دے آیت کے دیو پیغمبر چے حضرت شعیب علیہ السلام دے داغه د قوم یو مختصر غندې واقع ته اشاره کوي. دا قوم کې یو درې مرضونه وو. غټ مرض پکې دو چې هغوی به په پیمانه کې او په وزن کې کمې کوو. الله فرمایي الی مدین شعیبا، مدین ته مونږ د هغوی ورور راولېږه اخاهم شعیبا چې هغه د هغوی د قوم کسو او نوم یې حضرت شعیب علیہ السلام. دی د حضرت موسی علیہ السلام نه لږ غوندې مخکې تېر شوی دی، بلکې زمانه د ده د موسی علیہ السلام تقریبا شریکه وه. ځکه حضرت موسی علیہ السلام چې مدین ته لاړ او په مدین کې کم شخصیت سره اتیا لس کاله تیر کړي نو هغه شعیب علیہ السلام او بیا شعیب علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام ته خپله لورم ورکړه، هغه د موسی علیہ السلام بیبي وه. دغه شعیب الی مدین اخاهم شعیبا، د هغوی د قوم یو کس مو ورته ولېږه چې د هغه نوم شعیب علیہ السلام. الله وی د هغوی د قوم یو کس و، د هغوی یو ورور بی و. دا ځکه چې د بهر نه کوم سړی راشي نو په هغه بیا خلک شکونه کوي، هلکه پته یې نه لګي چې دا به څوک دي څوک بني، سازش له خو بني راغلی، جاسوس خو بني. او چې د قوم خپل کسي نو هغه خلکو ته معلومي چې د ده زمانه څنګه ده، کردار یې څنګه دی، پلار یې څوک و، مور یې څوک وه، قوم یې څوک دی. ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله صفا په غونډۍ ودرېده او لومبي خلکو له دعوت ته اسلام ورکو نو حضور پاک ورته څه وایي؟ لبستو فیکم عمره، تاسو کې ما 40 کاله تیر کړي دي، فکیف وجدتمونی، تاسو زه څنګه مونته ما. خلکو ته خو پته وه چې ته زمونږ د قوم یو کس یې، د قریشو د بنو هاشم د یو مضبوط خاندان سره د تعلق دی او مونږ پیژنو ته پتا اوسه پورې چې ته د غلطۍ او د دروغو او د بې اعتمادۍ داغ نشته. ټولو په یو ژبه وي وجدناک صادقا و امینا. مونږ په دې 40 کاله کې ته په دروغو چېرته نه لیدلی، د 40 کاله کې د پوټۍ دروغ نه دی ویلی، رښتونې. په دې 40 کاله کې تا چېرته خیانت نه دی کړی. خیانت ډېر لوی باب دی. تا بېوادېتوب، دوکه، ټګي دا دې چېرته نه ده کړی، امانتګره مونتې. نو که د بار کس و هغه دا خبره نه شوه کولی، که هغه دا خبره کوله نو خلکو ویل وروره مونږ دې څه پېژنو، د خو د بار راغلی کس یې. دقه رنګې الله قرآن شریف کې فرمایي الی مدین اخاهم شعیبا، د هغوی د قوم د وطن کس و هغوی ښه پېژنده، داسې سړی مو ته ولېږه. اوله دعوت ورکړي څه وایي؟ لومبي ورته یا قوم اعبدوا الله، د الله عبادت وکړئ. ځکه دې قوم به شرک او د بوتان عبادت پې کو. شرک د خدای ډېر بدي شي. ولې شریک الله له ملګري کتلي شرک، او خدای پاک د ملګري نه پاک دی او بالاتر دی. الله قرآن شریف کې فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. وی باقی گناهونه چې د شرک نه علاوه دي که وغواړم نو ټول به راته وبخم، که وغواړم. یو خو قانون دی، قانون جدا شی دی، خو که زه وغواړم نو قتل به م درته وبخم، که زه وغواړم نو زنا به م درته معاف کړم، که زه وغواړم
نو د بدعملۍ وبال به م درته معاف کړم. که زه غواړم چې هر څومره ګناهونه دې کړي، قانون جدا شی دی، خو که د قانون نه بالاتر زه وغواړم نو زه یې درته معاف کوم. ان الله لا یغفر ان یشرک به، خو شرک بالکل نه بخم. دې کې فیصله ده، دې کې رحم نه کوم پچا. که یو سړی مشرک لاړ د دنیا نه، خدای له په ذات کې شریک مانا. د مشرکانو قسمونه دي. بعضې کسانو په ذات کې دوه خدایان منل، خدایان دوه دي. بعضې کسانو عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وي، چا عزیر علیه السلام ته د خدای زوی وي، چا فرشتو ته د خدای لوڼه وي، چا بیبي مریم ته د خدای ښځه وي. او بعضې کسان اکثریت داسې و، اکثریت چې هغوی به په صفاتو کې خدای سره شریک ګڼه. د خدای په شان علم دا به مخلوق له ثابته، د خدای په شان قدرت طاقت وی خدای پاک بعضې کارونه د بندگانو ته سپارلي دي، دا به وي. بچی به دا یو بوت دته ورځه، بچی به دې درکوي. دی بل بوت لځه، د بیمارۍ نه به دې جوړی. دی بل بوت لځه، رام رام کوه، باران به دې وری. دی بل بوت لځه، تکلیف نه به دې خلاصوي. وی دا د خدای نیازبین دی، خدای ورته خپل کارونه سپارلي دي، لکه بادشاه چې خپل کارونه وزیرانو ته سپاري. د مکې مشرکانو دقه سوچو، دې ته هم شرک وایي. ان الله لا یغفر ان یشرک به، شرک بالکل نه بخم، دې کې چا سره رعایت نه کوم. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، او د شرک نه علاوه نور ګناهونه چې څومره دي، کفر او شرک نه علاوه، نو که زما خوښه شي به بخم، کني قانون سره سزا به درکړم. نو شعیب علیه السلام هم د خپل قوم ته وایي ما لکم من اله غیره، د خدای نه ما سوا بل رب نشته، ګورې بالکل نشته، یو الله دی. او بیا ورته څه وایي، دوی کې چې کومه بیماري و هغه ورته ښیي. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، پیمانه کې کمې مه کوئ، تله کې کمې مه کوئ. چې شیخ اخلی خرڅوئ، دروند او سپک به نه کوئ، دا ګناه ده. تله کې یو شی په چا خرڅئ او تا وله کم ورکه، پردې حق دی و ګناه شوه. او که پردی جوار او غله اخلی او تا تلی ډنډه بل طرف ته وواله او زیات تی واغېشته، دا دې غلطي وکړه. دا ټیک ده. بعضې وخت کې خلک چې شی اخلي نو هغه ګاک ورته ګوري، نو لږ معمولي خامخا درونه لي، دا خیر دی. پوره سر په سر خو کېدی نه شي، لږ معمولي یو چون جوار او ورته مخامخ ګوري، هغه پرې رضا دی، پرې خفه نه دی، پرې رضا دی، پرې خفه نه دی. که دا چونګ زیات واچو، پروا نشته دی. دغه رنګې بعضې وخت روجې څوک خرڅوي یا دال خرڅوي، او دکاندار خرڅوي، نو 2-3 دانې پې لږ پرسنټ درون ور واچوي، دکاندار یې په خپله واچوي، دا پروا نشته. معمولي غوندې د دواړو په رضا که دا ډنډه یو طرف ته ښکته پورته وي، دې کې هېڅ پروا نشته دی. لیکن په داسې طریقه چې چل ول وکې، یو تله کمه ور واچوې، هغه باندې شی خرڅی او تله دې پکې ځان له وواله، یا ډنډه دې پرسنګ دې ګډوډ کړی دی، یا نن سبا کانو کې هم فرق شته. دا کیلوګرامونه چې وي ما ته پته لګي، دا چې بازار کې اخلي دې کې فرق وي. یو هغه چې هغه سوچه وزن والی، یو هغه چې هغې کې لږ کمي وي، پوره کیلوګرام وي، لیکن هغه جوړ کړي ظالمانو کمي، پوره 2 کیلو وي، خو هغه جوړ کړي ظالمانو کمي، هغه مهر هم پې لګولي، هغه باقاعده بازار کې خرڅېږي داسې چې ته کله کانو پسې دی، لکه کم وزن والا درکم او که پوره وزن والا درکم، کم دله درکم. دا سخته ګناه. اوفوا المکیال والمیزان، پیمانه پوره ورکوه، وزن باندې شی ورکې پوره ورکوه. او بیا ورته څه وایي، که تاسو وایې چې زمونږ خو پیسه نشته، په دې پیسه ګټو که نه، رزق ګټو، ډوډۍ ګټو، او ورته څه وایي انی اراکم بخیر، مالدار یې، ضرورت دې خبرو ته څه دی. بعضې وخت کې ګناه سړی دی لکه چې بچي به مې څه خوري، یاره ګناه به وکړم، ام ګناه ده، ام ناروا دي، بچو له به ځان له آخرت نه خرابې. او ورته څه وایي انی اراکم بخیر، تاسو خو زه اینما، ډوډۍ شته، کوټې شته، هر څه شته، نو بیا ولې دا ظلم کوې. او ورته وایي انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، ګورې د عذاب به د باندې راشي. داسې ورځ ده چې هغه د نه تاو راتاو ده، د هغې ورځې عذاب د نګیر چاپېره تاو راتاو دی، هغې کې د الله نه تښتېدی نه شي. دا نصیحت قوم ته شروع شو. قوم ورته څه وایي؟ اوس قوم یو نقصان خو دا دی چې تاسو شی کم زیات ولې کوئ، تله ډنډه ولې وهئ، پارسنګونه ولې خرابوئ، شی کم زیات ولې الی خرڅوئ. دا خو د دوی خپل جرم او خپله غلطي وه. ورته څه وایي؟ ټوکې به پورې کوي.
یا شعیب الصلاة تأمرک ان نترک ما یفعل آباؤنا. ستا دا منز چه که دا منز دا چلونه خی منگ تا نصیحتونه که دا منز دا خی او ان نفعل فی اموالنا ما نشت دا منگ فخپلو مالونو که ستا بمنو دا نک بخت خپل کار کاو. اوسم چې چاته نصیحت شروع کې یروره ولې د دیانت نه کار واخله او ګناه مکوه لرې شه مړه خپل کار کوه. اوسم خلک ټوکې کوي علماو پسې د نصیحت خبره کوي ټوکې شروع کوي دین پسې شریعت خبره کوي ټوکې کوي بلکې دا مې موریدلي دي یروره شریعت خبره ده مړه هغه د شریعت خبرې تلې راغلي دي سړیا دکان بې دینه نه چلیږي کاروبار بے دینا نہ کیگی روزگار بے دینا نہ چلے گی کارخانہ بے دینا نہ چلے گی کاروبار بے دینا نہ چلے گی کم بچی بمیں سخوری نار بودکیگم نار خیتا بودکیگم بلا پن بچی را پسیدی زیادہ دا شریعت زمانہ ندا. اللہ اکبر. دا شریعت زمانہ تر قیامت پورے دا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق اللہ فرمائی چې مونږ دی لېږلی دی کافة للناس ټولو خلکو دپاره. پیغمبر علیه السلام یوازې د قریشو پیغمبر نو. نبی علیه السلام د لومبۍ صدۍ پیغمبر نو. دا خو د خولې نه ډېره سپکه خبره ووته د کفر خبره د خولې نه ووته چې شریعت زمانه ختمه ده او دا د شریعت زمانه نه ده. وما ارسلناک الا کافة للناس. قیامت ته پوری پیغمبر دی. شریعت قیامت تا پورے دے دانا چی شریعت دا حضور پاک او دا صحابو زمانے پورے او خبر ختم کہ دا چا دا قیدہ وا کہ دا شریعت زمانہ اس تیرہ دا کافر شو کافر ختم. خدا لعنت جدا شو دے کافر شو مرتد شو دے با توبہ و باسی واپس اللہ تا جرابہ کئی نکاح بخپلا پورا تازہ کئی ولی شریعت ناقص ہو گڑا. دا زمانه د شریعت نه ده دا خلق هم د شریعت دی. دا خلق هغه سے خراب نه دی کوم چې د حضور پاک زمانه کې خلق خراب و د جاهلیت زمانه کې چې کوم خلق خراب و دومره خراب نه دی نو هغې له شریعت نو څه دوکې به هم کولې لوڼه به هم جمدی خښولې جاهلیت زمانه کې ډاکې به هم کولې مردارې به هم خوړې خپلو سکو میندو سره یې ودونه هم کړي خپلو خویندو سره یې ودونه هم کړي. رښتیا ووایه خراب و زمانه که نه وه زمانے نہ خراب وائی نہ مراد خلق دے زمانہ کو ٹک دا خلق خراب ہو نو خلق زمانے یادی مجازی نسبت کئی اگر ډیره خراب ہوا نو نبی علیہ السلام دو نوی چی شریعت نہ دے پکار ولی خلق خراب دے. خلق چی خرابی شریعت براولے خلق چی خرابی دین با خلقو تا پیش کے روغو تا سوک سوائی روغو پا خپل ٹک تاک دی نو اوسم کو چاہتا دے وی سوائی یا بچی بس خوری اللہ بچو لاخیرت خراب ہے بچی بس خوری کم دینا با ڈوڑے کو نظام نہ چلے گی سوک دا ہوئی یہ دین نظام نہ چلے گی ولی نہ چلے گی نظام چلے گی دکان نہ چلے گی منڈے نہ چلے گی کاروبار ادرے گی ټوله دنیا پر ہی لگیا تھا زبردست ہوئے لکه ته دنیا سکے ځان ټیک کا دنیا خپل قبر او ستا خپل قبر پر سیستم برابر کوا الله لروان نو هغه ته وی الصلاة تأمرک ان نترک ما یفعل آباؤنا. دا دا موږ چلونه خی چې لمون پلار نیکه سکوله پریدو مونږ ته دا چلونه خی نو د مونږ بېعزتي شوه که نه شوه د دین بېعزتي. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء او بیا څه وایي انک انت الحلیم الرجیم. ډېر هوښیار یې ښه دا هغه د ټوکو نه سړی چاته وایي ډېر هوښیار یې څنګه هوښیار یې مونږ د کاروبار نه منې کې څنګه هوښیار یې مونږ د ګټې نه منې کې. د پیغمبر استهزام شوه درې خبرې شوې یو هغه خبره نه منل په وزن کې زیاتې کمې کول دویم دین پورې ټوکې کول او دریم پیغمبر پورې ټوکې کول. نو حضرت شعیب علیہ السلام ورته الله به اوس عذاب را لېږي اوس به ټینګ شي د الله را طرف نه عذاب به راځي مضبوط عذاب به راځي. تمارونو یو خبره ذهن کې واچوه دیانت او ایمانداری دا په مسلمان د الله حق دی د الله حق به نه پرېږدي بچی د لوږې مري او زر زره دې مړ شي او که د الله دا حق دې پرېښود نو الله بیا زمون هر حالت باندې خبردار دی او چې دا چا پرېښی دی هغه له عذاب ورکړی دی. حضرت
عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله څنګه ژوند دې تیر کړی دی، داسې ژوند دې تیر کړی دی چې جامه به ورپسې په ځمکه راښکې شوه، کوټ به یې چولې په ځمکه به راښکې شو، صادر قیمتي جامې قیمتي چې په لاره به ته نو په کورونو کې به د هغه د جامو خوشبويي خلکو محسوسوله چې پر عمر ابن عبدالعزیز لاړ. هغه زمانه کې قیمتي سپلی او قیمتي شالونو، قیمتي رومالونو، قیمتي پټکي، یو ناشنا او یو شان کې چې په لاره به ته قدمونه به بل شان اخیستل، یو د نعمت جز د ناز. په لاره ته یو بزرګ ورله مخې ورغی، هغه بزرګ ورته وایي عالمو، وی عمر وی دا چوغه او دا څادر دې لږ اوچت کا، په ځمکه راښکې شي، دا ګناه ده. دی ورته ودرېد داس، وی خبردار جون په لاس کې کلک ونیسي، خپل جون محفوظ کا، که آینده دپاره دې دا خبره وکړه نو په دا توره به د نه سره خوا ولوځو. داسې یو جون دی تېرو او ښکلې م خشته و، خشته مزېدار اعلی، او په دې مخ به کله روبنه وې ځان که چې د خلکو نظر په مو نه لګي، زما دې مخ ته څوک نه ګوري، او جوړه سار بدله و، جوړه ماښام بدله وه، او داسې جامې به یې غوښتلې چې په هغې به د سرو زرو په تارونو کارونه شوي وو، د سرو د سپینو. پخوا به زمونږ په دې وطن کې د تیلې دا جامې د ناویانو له خلکو جوړولې، د تیلې جامې به وې، تیله به اوس خو د پلاستیک تیله ده، ابې د سرو زرو تارونو ته تیله وې، د سرو زرو نه به نري نري تارونه جوړېدل. اوس هم هغه جامې کې چاکرینو خلک یې په بیه اخلي، هغه زر ته وباسي، اصل تیلې ټوپۍ به وه او د تیلې جامې به وې، او به د سرو زرو تارونو، نو د ده په جامو باندې به د سرو د سپینو ګلکاري به پکې ده. سلیمان ابن عبدالملک بادشاہ دی. سلیمان ابن عبدالملک چې کله بیمار شو او ناجوړه شو، د هغه یو خاص وزیر دی، خاص وزیر. هغه خاص وزیر ورته وایي چې بادشاه سلامت مرې اسم نو اسنا، داسې کار د مرګ نه پس وکړه چې خدای دې رونه نیسي. رجاء ابن حیوه د هغه وزیر نوم و، رجاء. سلیمان ابن عبدالملک ورته وایي رجاء مقصد دې څه دی؟ وی ځان نه پس داسې سړی بادشاه پرېږده چې کم از کم قبر کې خو د نه الله تپوس نه کېږي. هغه ته پته و چې زامن د ده بد عمله دی، او دی خو د پیغمبر په کرسی ناست دی، د پیغمبر په مصله ولاړ دی، نو د ده زامن ټیک نه دي، خراب دي، نو که دې لاړ نو دا زامن به بد عملي کوي او دا سسټم به خراب کړي، د پیغمبر علیه السلام دغه خلافت او امارت به برباد بشي. رجاء ابن حیوه ورته وایي داسې وکړه، ځان له آخرت ته خواصم دی، داسې سړی په ځان په ځای ودروه، مقرر کړه چې په قبر کې کم از کم الله خو دنه تپوس نه کړي. یاره وی رجاء ډېره ښه خبره دې وکړه، ما خو دا خیال و چې یا به ورور د ځان په ځای بادشاه کم یا به زوی د ځان په ځای بادشاه کم، ډېره ښه خبره دې وکړه. نو سوچ بچارې وکړه، یو کاغذ یې ولیکه، او په هغه کاغذ کې ده عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه نوم ولیکه. هغه یې ونغښته، په ټوپړه کې بند کړه او رجاء له یې ورکړه، وی چې څومره د شورا خلک د پارلیمنت، لکه دې زمانه کې د پارلیمنت نه خلک صدر منتخب کوي، وزیر اعظم منتخب کوي، وزیر اعلی منتخب کوي، چې څومره د مشورې خلک دي دغه ټول مشورې والا راغونډ کا، او دا کاغذ چې مې د چا نوم لیکلی دی د ده لپاره بیعت لم، دې به زما نه پس بادشاهي. هشام ابن عبدالملک ته درو، هغه دې رجاء له مخې له ورغی، ورته یې ویې رجاء دې کاغذ دې کتلی چې چا نوم دې پکې وی؟ نه. وی تو ګوره که زما نوم یې خو ډېره ښه ده، او که زما نوم یې تی ولیکه، زما نوم پکې ولیکه. هغه وی نه 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 مې کتلی دی، نه ته خبر یم، نه پکې ستا نوم لیکلی شم. چې لږ مخکې لاړ عمر ابن عبدالعزیز په مخه ورغی، وی رجاء دې کاغذ کې وګوره زما نوم شته که نشته؟ وی نه یم خبر. وی که زما نوم یې روان که ګورې، یو ورته وی ولیکه که زه بادشاه شم چېرته، ځکه دې کاغذ سره به اوس خلک بیعت کوي چې دې کې د چا نوم دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم چې د حضرت عمر دپاره د خلکو نه بیعت اخیسته، نو د عمر نوم یې په کاغذ لیکلی،
عمر فاروق رضی اللہ عنہ په کاغذ ولیکه خلکو ته وی دی چې می کوم نوم لیکي دې سره بیعت وکړي دا به بادشاہي یو براته بیعت وکاو یو براته بیعت وکاو حضرت علی رضی اللہ عنہ هغه ابيعو ما مو سره بیعت وکړو ولو کان فيه اسم عمر وکړه عمر نوم پکې ولی نه خو ما بیعت وکړو عمر ابن عبدالعزیز رجاته وی که زمان نوم پکې روان کا نشم دا باروړې هشام ورته وی که زمان نومي اولی کا اشوقي چې څنګه دې کېناستو د پارلیمنت دغه زمانې د شورا خلک راغلل او بیعت یې وکړ سلیمان وی زمانه پس به دا بادشاهي ټولو خلکو وی بیعت هم دې سره وکړو هر نوم چې پکې وي ټولو خلکو وی او چې کاغذ وسپړل عمر ابن عبدالعزیز نوم پکې هشام پاسد هغه وی دا خو زما ورور دی مشر خزیم په کار دی چې زما نوم پکې وي څه خبره وکړه بس یو جرنیل فوجي پاسد تورې اوچته کړه وی هشام امیر المؤمنین ناست سلیمان دا هغه مخکې خبرې کې سر د ناخوا جوزو بس خو کېناست هغه بیا هم بادشاهي غوښته عمر ابن عبدالعزیز چې دا خبره واورېده په ژړا شو او داسې هیبت پرې راغی چې ودرېدی نه شو دوو کسو ونیوه او ویې دراو وی مهرباني وکړئ زما نوم خو ما ته پته نه وه چې په دې کې دی ما خو درته ویلو چې زما نوم که پکې لرې کا رجاته مې ویلي زما نوم دې مهرباني وکړئ زه نشم کولی خلکو یې ته به یې خامخا کې بادشاه شو د مسلمانانو هغه جامې چې د سرو سپینو ګلکاري وه هغه پټکې چې په هغې به د سرو د سپینو ګلکاري وه هغه چوغه او عسکر چې د سرو سپینو ګلکاري به وه پې هغه صادرونه چې د هغې نه قیمتي صادر بنو هغه پیزار او ارسې غون را یو ځای کړل بیت المال سیکرټري دی ورکړل وی دا به مهرباني وکړي بیت المال کې به جمع کړي ختم دا د بیت المال دی دا جمع شو او ښځې را کېنوله فاطمې د ښځې نوم وی فاطمې که دې خوښې چې طلاق دله درکړه ورځ را باندې خدای راوسته امیر المؤمنین شوې بادشاه شوې اوس ما له طلاق راکې خلق خو دا ورځ د خدای نه غواړي چل مې څه کړی دی وی نه بس په ما د بادشاه د مسلمانانو بوج په سر را پرېوت ستا حق نشم پوره کولی قیامت کې به الله ما نه ستا د حق تپوس کوي او ته ځوانه جینۍ نو طلاق به درکړم بل خاوند به وکړې هغې به ما درته خپل حق بخلی دی خو ما د ځان نه مه جدا کوه ماشومان بچي ماشومان واړه د اختر ورځ ده چې دې داسې بار ووته او زامن ورته وکړه د زامن یې په ژړا شو بچې ولې ژاړئ بابا د هغې ماشومانو څونه ښکلې ښکلې جامې دي مونږ د امیرالمؤمنین بچي یو زمونږ جامې نشته هغه ماشوم زمونږ ګاونډي دی پلار یې څه معمولي مزدوري کوي څونه ښکلې پیزارې دی مونږ د امیرالمؤمنین بچي یو نه پیزار شته او نه جامې شته وایي باب بچې زه دله څه درکړم زه څه وکړم چې کور ته لاړ لوڼه ورته جاړي جنکۍ خو جامې خوښي که نه زمونږ په ګاونډ کې جنکۍ د اختر مبارکۍ له راځي څنګه ښکلې ښکلې جامې یې اچولې دي څنګه ښکلې کالیګانې یې اچولې دي څنګه ښکلې لوپټې او څادرونه یې دي مبارکۍ له ټولې جنکۍ راغلې زمونږ شلېدلې جامې عمر ابن عبدالعزیز ورته څه وایي وایي بچې دوه خبرې دي ما سره خو خپل څه شته نه چې دله درکړم او د بیت المال اختیارمن یم چې اډر وکړم چې څه مې خوښ د بیت المال نه به راشي خو بچې قبر کې به په سرو لمبو سوځمه نو تاسو به دلته وخاندئ خندام خوښه ده او زما د قبر سکروټ کې هم خوښې دي لمبې او که نه زما د قبر جنت هم خوښ دی او دلته ستاسو دا شلېدلې جامې او فریاد هم خوښ دی نه نه بابا ته خو هم په ور نشې پرېږدو ګزاره به کوې ښځه ورته وایي د اختر ورځ ده دې بچبچو له څه خوراک پکار دی وایي د کوم ځای نه راوړم بیت المال نه خو نشم راغوښتی وایي ده راته چل خیم وی خواو خوایا وی دا یو میاش پیشکی تنخواه راوالا میاش پیشکی تنخواه راوالا پاقی بولا خوراک برابر کو نو دا بیت المال سیکرٹری را غوختا وی دا ماشومان دی خوراک تیل کیگی نو تا مهربانیو که ما دا میاش پیشکی تنخواه راکا بلی میاش کی بیا مرا کوا که دی لپی خوراک والم سیکرٹری و تسوی وی عمر ابن عبدالعزیز دمرا جون دشتا چه میاش تا و پکی ورسی پیشکی خواره اوہو
نه دونه ژوند خو مې نشته. بس ما خپله خبره واپس کړه. لور ته آواز کوي ای پلانکې اوبه راوړه، رانله. بیا آواز کوي ای پلانکې او تږي م اوبه راوړه، بیا رانله. بیا آواز وکړه، بیا رانله. ښځې ته وایي دقه د دې زمانې لوڼه دي، مال اوس اوبه نه راوړي. ښځه ورته وایي بربنډه دله راشي، بربنډه راشي. پرتوګ یې شلېدلې د ځان له پرتوګ ګنډي، دغه یو جامع جوړی ده، نو چې هغه وګنډي نو اوبه به دله راولي، درته به راوړي. مال او دولت چې خلکو له راشي مستی کی مست، هغه له بادشاهي راله خو مستی پکې پیدا نه کړه. د شعیب علیه السلام قوم له مال راغی، دولت راغی، مستی پکې پیدا کړه. شعیب علیه السلام پورې ټوکې کوي، مونځ پورې ټوکې کوي. رښتیا ووایه نن خلک کوي که نه کوي؟ چې څوک د دین خبره ورته کوي که عالم دی که نیک سړی دی، هغه کې زر خبرې راوباسي. مړه هغه کوم داسې د جنت نه ټیکهدار راغلی دی، مړه تاسو نه موسلې زړی کړې چې ماته وې. بلکل چې څوک د دین خبره درته وکړي هغه کې به سل غارونه وي، هغه کې به سل نقصان وي. نقصانونه یې مه کوه، تا ته خو سمه خبره وکړه که نه، دین پورې خندا به نه کوې. هغې به پیغمبر پورې خندا کوله، موږ علما پورې خنداګانې کوي. هغیم دین پورې خندا، ادیم دین پورې خندا. الله ورسره څو کړل؟ د شعیب علیه السلام قوم چې په کومه علاقه کې پروت و، په کومه علاقه کې اوس هم 3 فوټه او 4 فوټه اور هغه علاقه کې په ژمي کې پرېوځي، یمني علاقه و، یخه. لیکن الله پې خارخ راوسته، تو پې خدای راوسته. شعیب علیه السلام ته الله وی دې کلي نه وځه، قوم دې وباسه د دې کلي نه، شابه فورا وځه. او 12 کاله دې قوم ته تبلیغ وکړه. 12 سال، 12 کاله لږ شی نه دی. موږ په یو خبره تنګېږو، 12 کاله هغې ورته څه وی ولولا قومک لرجمناک، که قوم دې نه وی موږ به په کاڼو ویشتې وی. خو څوک و که دې اولو په کاڼې نو قوم کې دننه راته جنګ جوړېږي، افراتفري جوړېږي، خانه جنګي جوړېږي، خامخا به د قوم ملګري کېږي. لولا رهتک لرجمناک، که ستا قوم نه وي لولا رهتک لرجمناک، موږ اوس به هم په کاڼو سنګسار کړی وي. او دې 12 کاله لګیا د دعوت چلی، 12 کاله لګیا د تبلیغ کوي. چې خوند یې ونه کوي الله باس نور تنګ شوم د دوی نه، خیر یې ورته وکړه. وایي داسې اوس بار وځه، بار لاړ. په دې قوم ګرمي راغله، تو پې راغی په دغه سخته یخنۍ کې سوځېدل. بلکل بار یخ هوا شروع شوه، ټول هغه یخ هوا پسې ووتل. چې یخ هوا پسې څنګه ووتل، وریځ پکې راغله. دی وی دا بس کار وشو که خیر دی. موږ ته خو شعیب وایي چې په تاسو به عذاب راځي او خدای قهر به راځي. یخې هواګانو ته وګوره او د یخې وریځ ته ګوره. 3 عذابونه پرې راغلل. فاخذتهم الصیعة، بل ځای کې راځي اخذتهم الرجفة، او بل ځای کې راځي چې د الله د طرف نه پې دغه راغې، دا څه ورته وایي اور پې راغې د برنه. جبریل علیه السلام پې یو چغه وواله، مضبوطه چغه حضرت جبریل علیه السلام وواله، او یو مضبوطه زلزله راله. او د زلزلې سره د بره د هغه وریځې نه سکاره را پرېوتل، اور را پرېوت، لړل ټول تباه برباد شو، غرق. نه هغه غنم پکار شو، نه هغه جوار پکار شو، او نه هغه دولت پکار شو چې د کم دولت د وجې نه په نشه کې پراته، او نه هغه ډوډۍ پکار شو، نه پیمانه پکار شو، او نه هغه تله پکار شو، نه هغه وزن پکار شو. بلکل چرګانو تر د غویانو څاروو پورې ارسو سوځېدل، لاړل ختم، پکار نه شو. څومره زمونږ خلک نن سبا یوازې دا نه چې د رکوټې دکاندار لګیا دی، نه 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 نه، ښه خلک هم شته الحمدلله. هر ځای کې په دې پمپونو کې خلک څومره غلاګانې کوي، پمپونو کې څومره غلاګانې کوي. تاسو پیمانه خو نه ده کتلې، مونږ خو نه ده کتلې. هغې کې به هم ښه خلک به صالحان به هم پکې وي، نیکان به هم پکې وي، خو پیمانه کمه ساتي. څومره چې ګیس تا په کار دی هغه مره نه درکوي، څومره چې پېټرول او ډیزل ستا په کار دی هغه مره نه درکوي. هغه خپله پیمانه ده، هغوی چې دا میټر هغې کې فرق راوستی دی، هغې کې فرق.
هغه ګیس چې تا ته کم اچوي هغه پریشر هغه ولا کم کړی دی پریشر اکثر مونږ په دې پمپونو کې اچوو که نه هلکه څونه پریشر دی 220 چې هلکه دا خو 160 کې روان دی نه دا به اوس 220 شي که نه اوس به شي نو مې چې د 100 روپو ګیس پاتې شي نو که 220 شي څه پې بیا د 200 دی واچو په 160 کې بیا د 100 واچو په 180 کې او بیا د اخیری کې چې 50 پاتې شي نو هغه میټر لږ تیز شي نو هغه ځای ته ورسېږي ظلم نه دی سره زر نیکان من پکې وي د ټولو بد نه وي هر قوم کې شته نیکان من پکې وي دا پالش پکې څه شی دی چې ته خرڅوې څه شی دی ټوله زر مې واخېستل کالې مې جوړ کړه نو دا دوه ماسې پالش یا لکه پالش څه شی دی اوا ما خو د تولې پیسې درکړې دا دوه ماشې د سره نالې ما خو دلې د 30% دا د څه दुकान न सौदा के 1 नंबर मिलावेगी कि 2 नंबर मिलावेगी 2 नंबर दाम नुकसान दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई मन गशना फलैस मिन्ना चाचे दमा मस्तर टगियो का दमा पड़ल नहीं ले रहा 1 नंबर सामान कम दे 2 नंबर अलग जापानी रखा जी जापानी रे मोहर पे लगे दे लेबल द चीन बजोड़ी जापानी राका मोहर पे लगे पाकिस्तान बजूड़ी टोल पर लगा कारखानों के चेता हुआ टोल 2 नंबर खर्चेगी ठीक तसालिहानम पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह नेकानम पाकिस्तान टोल यो शांति नहीं 2 नंबर खर्चेगी अगर सीजन लगा दगा पकला दगा मिलावेगी सोते हुए दिखेगी रंगुना वर कई पर मुसलमान खर्चेगी मसाला मिलावट वाला सीजुना अल्लाह पैसा घटा दौलत घटा सिला दौलत घटे ये खुदा ने एक बख्ता ये न चलेगी कारोबार तेल वाला तेल पर डबी के पैक डबे वाला पैक डबे द गोड़ो द तेलो द ते पतला तला दा बकमी और जो दुकानदार थे यार हो रहा दा को पाव कम दी विदा ग्रास वजन दे दा बके ने वेरा हुआ था ग्रास से माना दा सरद डबी दे जो पटीम से कम खुरम खोना पायोता پایو کې ترونو خدای دې وبخي ما ته ډېرې زیاتې اوبه پکې زیاتې کړې دي ولې اوبه پلیتې دي څه مې زه خو په اودس نه کوم چې اودس له علم او غسل خو په نه کوم اوبه خو ما کړه شته کنه نو د بې پیسو شي په ما په پیسو خرڅه هر چا خپل وس کېږي دا چا خپل وس دا ګاډی والا ولې ټول یو شان نه دي خضر ته بیا هم دا ګاډو والا الته چې شیخ خرڅي په څو خرڅه بجې په دلای په 100 روپے ها نو چې ته عبارت نه ګوته مروړه دغه مروړه هلکه په سر خو دې دغه خو دې دي زه خو دې پسې را کوم چې دا برا کې نه دا خو په 200 دي نو تا خو د سلا आवाज کاو نه دا چې باقی پاتې شي په دې بز سکم آسان علاج دی چې پاتې په دې بز سکم نو زه خو تا نه خشه علم تا نه خراب خو نه لم نه به غشتل دبل چانه کنه او ګډوډې کنه ګډوډ به خرڅ کو ولې په د پاسه خې خو اعلان خرابې او پکېګه ما چې کریټ کې کم سامان توړې او بازار کې مارکیټ کې خرڅه سر ولا جوړې کې نه جوړې دا سرونه جوړول په کوم کتاب کې دي بار خشتا ولاندې مخلوق دوکا کې نو چاله ګټو زی چاله ګټم او ته چاله ګټې چرته روان یو کوم خوا لاړو چاله مو ګټلا ځان مخیرت ولې تباک نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم دې کدا د پیغمبر علیه السلام برکت نه وي چې په دې قوم به څونه عذاب راته کابل اور معمولی غوندې یو جټکه په دازه ته شوی وي قسم دې کړه عمل ټیم وي او بیا نشي راوستې څه او چې د شپې ودې په 12 بجې او په 1 بجې او په 2 بجې او دغه جټکه درکړو دا چتونم در باندې راغورځي بیا بس کې یو دا جنت پکاري زمکه دې پکاريږي مال او دولت په دې پکاريږي دي نه چليږي به دې نه کاروبار نه چليږي یو زرد له دې نه چليږي ډوړې د چا په لاس کې ده حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه د دیانت مثال د لبل در کوم عبد الله ابن عمر په لار روان یو سړی دی ګډ شپون کې دی ګډ چیلې سره هغه ټیسټینګ کو چیک کو چې دا سړی سونه پوری مسلمان دی هغه بچي د خراشه راغی یو چیلې ګډوري را باندې خرڅ کا چې دلته پوخ کولا لیکو
او د کاکاجي دا خو زما نه دي، خو نوکر یم خادم یم شپون کې یم، دا خو د پلان کې سړي دي د مدینې. وی خسته نه دي وینا نو خیر یو را باندې خاص که پیسې به درکو که نه ته چل کېږي. نه 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 مالک په خفه شي څنګه یو ډله درکړم. بچیو چل وکړه، د دروغو چل ورته نه ښایي چې کوي یې ګوري یې. بچې داسې وکړه یو ګډون راخه باندې خرڅ کړه، پیسې به درکړو جیب کې به واچوې او داسې به وکړو چې به حلال کړو، دلته به مونږ تروید کړو، خوږ وبې خورو، غوښه به مو خورې، خوراک به مو خورې، مونږ به وخورو، ماړه به شو، پیسې به هم درکړو. او که ته وایې چې مالک به رانه بېګاله تپوس کوي نو دلته مالک کم دي نشته، او چې بېګاله درنه تپوس وکړي شرمخ خوړلی دی، مالک خو دلته نشته. شپونکي داسې تو شو شی کړه او لږ اخوا شو او اسمان ته یې ګوته ونیوه، وی فأین الله، مالک خو نشته خو الله مې څه شو، الله خو مې شته که. که یو انسان د الله ذات په سر حاضر وګڼه باز دې به دوکه نه کوي. مونځ به هم سم، ملا به هم سم مونځ کوي، ملا امي به هم سمي، ملا به هم ټیکي، عالم به هم سمي، امي به هم ټیکي، دکاندار به هم سمي، زمیندار به هم سمي، تاجر به هم سمي، کارخانهدار به هم سمي. او چې دا کم سړی په دفتر کې لګیا دی او بابوتوب کوي او کاروبار کې دا به هم ټیک ټاکي، دی به هم رشوت نه اخلي، دی به کرپشن نه کوي، وخت به پردې نه ضایع کوي. این الله، الله کم ځای دی. عبدالله ابن عمر ته بچې بس ما دې دپاره معلومات ته کول خوله کې د خدای شته. نبی علیہ السلام فرمایي اوه کسان به د قیامت پر ورځ د الله د عرش د سوري لاندې وي. یو پکې دا دی رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، الله ځان تر آیات که او هېڅوک نشته، هېڅوک نشته او الله ځان تر آیات که سترګو نه اوښکې اوبه دی، دا سړی به د الله د عرش لاندې وي. عبدالله ابن عمر لال هغه مالک له ګډو چیلو والا له دروازې والا راوته، وی پلان کې وایي کې ستا ګډې چیلې سره دی وي او وی خرڅې خو نه وي، ولې نه په څو خرڅې یاره بس جوړه بوک وایه د خولې نه وباسه، په څو خرڅې وی په دومره پیسو او غلام هم در نه اخلم، وی زه په دې مې ټول سره د غلام یې ته ټولې ګډې چیلې واغېستې پیسې ورکړې. ماسخوتن چې غلام ګډې چیلې راوستې مالک لا، مالک ورته ویله که ته خو مې سره د دې چې ګډو چیلو خرڅ کړې په چا؟ د عمر صاحب په زوی په عبدالله ابن عمر. ځه ګډې مې بوځه او تم د هغې. عبدالله ابن عمر له لار دروازې وویله او له راووته، وی پېژندې؟ ورته وی صاحب د ستا اخېستې سره د ګډو چیلو وي یو، وی ما ته ځای وښایه چې دا ګډې چیلې کوم ځای وتړم او مال هم د شپې ځای وښایه ستا خو غلام شم چې زه کوم ځای شپه تېره کړم. وی بچې سار مې ستا دیانت لیدې دی، ما ته ځان له نه اخېستې ما الله له اخېستې، او دا ګډې چیلې ما ځان له نه دي اخېستې، دا مې تا له اخېستې دي، زه دا ګډې چیلې سره و دا ټولې ستا دي، دا دیانت. ایمانداري او دیانت چې په چا کې راشي که نه نو الله مدد کوي. ته د خدای منه نو خدای به تا سره دشمني نه کوي. کاروبار کې به د برکتي برکت، مال که ډېر زیات شي. باباجي له زمونږ یو سړی راغی اوس مړ دی، ډېره زمانه وشوه، په هغه وخت کې طالب هم لا، وی ما ته دوا وکړه، وی صاحب د مال راته مه کوه، ډېر لوی مال مې دی، په دې پېښور کې مې ټورسټ کې ګرځي، ټورسټ دی، هغه زمانه کې دا پلین کوچې نه وې او کارخانې مې دي او د دنیا مال مې دی، خو پریشانه ډېر زیات دی چې سملم لپه ګولۍ خورم، داسې دوا راته وکړه چې دا ټینشن مې ختم شي. هغه ورته مسلمان، هغه به د عامو خلکو ته مسلمان وي، وي مسلمانه دې مال کې به دې څه چلي، دا مال به دې ښه ني ټیک به ني، ځکه تا ته سکون او اطمینان نشته. وی مولوي صاحب بس هغه خبرې اوس پرېږده، خو سره ته څوخه لاړ جي او یو څو ورځې پس اخبار لیکلی خودکشي وکړه، دا نه یې مړ کړه. دیانت ایمانداري چې درکړي د دنیا ژوند به دې مخي او د آخرت زندګي به دې مخي، یوازې د دنیا ژوند نه، دنیا به مخي آخرت، مال کې برکت به دي او کمال د ډېر کو په مقدمو سره. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، وہ ترمذی شریف کی حدیث تھی، اے بندہ مال توجہ رکا، مال توجہ رکا او دولت تریر توجہ مور کوا، نو رزق بدر کو
او که چرته زه د پرېښوم او مال او دولت ته دې توجه ورکړه وی ملأت یدیک شغلا لاس بدله د کاروبار نه ډک کم لیکن سترګو کې بدله فقر پیدا کم موړ به دې نه کم نن سبا دا غټ غټ مالداران خلک یو خپه په کراچۍ او یو په پېښور یو خپه په دوبۍ او یو خپه په سنګاپور یو خپه په چین او بل خپه په پاکستان یو انخطې دي ټوله ورځ په دولت پسې منډه او ټوله شپه په دولت پسې منډه دا خو فقر دی د سترګو دا غنا خو نه ده د مال مقصد دا چې ته خپلو بچو سره شپه تېره کړې د مال مقصد دا چې ته د خپلو زامنو سره وخت تېر کړې د مال مقصد دا چې ته په خپل کټ کې په اطمینان خوب وکړې نو تا خو اطمینان حاصل نه شو تا ته سکون خو میلاو نه شو تا ته خوشحالي خو میلاو نه شوه ته خو د بچو نه بار د ښځې نه بار د نوسو نه بار د بچو بابا دې ونرید د نوسو بابا دې ونرید ټول ورځ په یو خوا بل خوا منډې تللی نو تا په یو عام نوکر کې څه فرق دی پیسه ګټي نو خزانه دې ډېره کړه بینک کې پرتې دي ستا پیسه بینک کې مال پاتې شو ستا نه پس بل له لاړ د مال او د دولت مقصد اطمینان او سکون دی اب هغه چا ته وي چې کم انسان کې دیانت وي د هغه به پیسه لګي برکت په پکې وي او چې دا کم سړي کې دیانت وي نو پیسه او دولت به ډېرې برکت بني دا مقدمه ده دا تاڼه ده دا تحصیل دی دا بچې په پلانکي اسپتال کې داخلو مو دا لور په پلانکي کې داخلو دا جی الته نه جوړو دلته نه جوړو منډې ترډې وجیب سکون نشته اطمینان ټینشن دی دواره ته وظیفه راته وښیه ټینشن دی ټینشن ولې دیانت نشته هغه کس چې دا شریعت پر ټوکې کوي او خنداګانې کوي او دې شریعت ته پکې څه ضرورت دی او چې دا اوس هغه زمانه نه دا هغه دور تېر شوی دی او دې نه بغیر زما کاروبار نه چلېږي بیا په غم چې مبتلا شي بیا تعویذونو پسې او په دواګانو پسې او بیا په نیکانو پسې او په عالمانو پسې منډې تړې سره دیانت ته کمال شوی څلور وروڼو څلور یو پکې یو پلار یې جمدی و هغه یو کس دې درې وروڼو ته ویل دی یو صلاح کوو وی داسې به وکړو چې که ستاسو خوښې نو تاسو دا درې واړه د خپل مال راکې ګورئ درې واړه د خپل مال راکې او د پلار خدمت ته بوزګار یا د پلار خدمت به مو کوې هغې وی ډېر هوښیار مال هم رانهلې او د پلار هم راته را په شا کې د هغې خدمت هم را باندې کې وی ښه که دا نه منې بیا بل چل وکې وی داسې وکې چې د ما دا مال هم تاسو والی دا ستاسو شو او د پلار دا خدمت ما ته پرېږدی خپل مال هم در کوم او د پلار دا خدمت هم ما ته پرېږده پلار ما ته را په شا کې وی دا دې اوس سمه خبره وکړه دا دې ښه خبره وکړه وی ګورې مال مې درکړه د پلار خدمت به اوس تاسو نه کوې زه به کوم وی ډېره ښه ده هغه خدمت د پلار ده ته وسپارلی شو پلار خدمت یې کو پلار یې مړ شو او غریب اوف اسم ورسره نو او باقي رونه مالدار دی نارې پې تېرېږي لوږې په تېرېږي په دو په ده په بچو یو ځل یې خوب ولیده چا ورته په خوب کې وی وی لاړ شه پلانکي تیږه د هغې لاندې 100 روپۍ پرتې دي راواله دی ورته په خوب کې برکت په پکې وي که نه وي نه برکت خو پکې نشته وی نه یې راځم چې پاسېد ښځې ته وي ښه دی یو سیرات غیبي په خوب کې وي چې پلانکۍ تیږې لاندې 100 روپۍ پرتې دي ما دې تپوس وکړو برکت پکې شته که نه وي نشته مې چې نشته نه یې رالم ښه ده وي ستا په برکت بېخوده مونږ د لوږې مړه شو بچی د ټول ورځ په کوڅو کې منډې وایي اته برکتونو پسې ګرځئ ورشه راواله چې تنوایه ډوډۍ پې وخورو نه ښه دی چې برکت پکې نیم الله کې راواله ورځ تېره شوه د شپې بیا خوب ولیده سړی ورته ویې لکه لس درهمه پراته 10 اشرفې دیناره د پلانکي تیږې لاندې دی ورته برکت پکې شته که نه وي نشته وي نه مې دي پکار چې راپاڅېد ښځې ته وایي ای ښځې ما ته یو سړي 10 اشرفې وښولې د تیږې لاندې پرتې دي تپوس پې ته وکړه برکت پکې شته که نشته وي نشته وی نه رالم وی نیکبخته ورشه ګورې ورو ورو کمیږي شی کمیږي او ته برکتونو پسې ګرځې ستا برکت سر وخوره مونږ لوږې مړه شو بچي د لوږې مړه شو تار په داته په برکتونو پسې ګرځې ښه دی چې برکت پکې نیم الله کې راواله په درېیمه شپې بیا خوب ولیده ورته هغه سړی وایي وی اخو دې راوانه غېښتې خو ورشه یو تیږه د هغې لاندې 1 اشرفۍ پرته ده وی برکت پکې شته که نه یو شته پکې چې راغې ښځې ته یې اله وی هغه سړي خو راته 1 اشرفۍ یاده کړه
او راته چې برکت پکې دی زم راوړم وي دا ګرده برکتونو پسې سلونه لس شو د لسونه یوه شوه چې د اشرفۍ راواغېسته نو لاړ بازار ته چې د ډېره موده پس مې اشرفۍ ومونته راشي یو کب به پې واله یو غټ کب یې پې واغېست کور ته یې راوړو ځکه اوس خو په بازار کې سپینېږي خو کور ته راوړو چې کور ته یې څنګه راوړو کب یې اوس پر ده پکې یو دوه هیرې راووتې دوه ملغلرې پکې راووتې چې ملغلرې راووتې یوې ته کېښوده او بله یې وړه بازار ته سړي ته وایي دا په څو هلې اوهو د دې قیمت ما سره نشته دا څو به دې خو پوه شو چې شیخ خو د قیمت دی ما خو دا به 2 پیسو وی په چا خرڅه کړم دا چې پلانکي لی یو څه هغه غټ صرافله چې هلته یې وړه هغه وکته په څو هلې یاره جي د دې قیمت ما سره نشته خفه کېږم په چا خرڅه کړمه دا پلانکي بازار کې زمونږ د ټولو غټ صرف ته غلی اوس هلته یې وړو چې هغه ته خو دیم خوشحاله دی چې شیخ خو د ډېرو پیسو دی په خپې مګله را مګله چې هغه له څنګه یې وړله هغه ته وي دا خرڅوم یاره جي داسې وکړه ما سره دې پیسې نشته قرض به ته خرڅه نه کړې او پیسې شته نه او دا مهرباني وکړه بادشاه له یو څه بادشاه غشتې شي بادشاه له ځان ور ورسو چې دغسې ما سره هیره ده او زه خرڅوم بادشاه هم صالح سړی و چې بادشاه له ورغې وایي دا هیره خرڅوم هغه چې خپل سیکرټري چې کوم هیرې پېژنې هغه راغوښته وایي یو صاحب شی قیمتي دی ده ته وایي په څو خرڅی دی ورته وایي وی 10 غویان به د سرو زرو ډک راکې 10 غویان بادشاه وی نه ګزاره وکړه وی نه 10 نه بغیر نه 20 غویان به د سرو زرو ډک راکې د سرو زرو وی دا شی دی ګران دی فیصله وشو په 14 قچرو چې 14 قچر به دله د سرو زرو ډک درکم 14 قچرې په سرو زرو بار کور ته راوت ښځې ته وی ودې د برکت دې ته برکت وایي اصل ډېرې وي که دا ډېر دی څه موده پس بادشاه ته هغه سیکرټري وي صاحب وایي دا یو هیره نه د یو بله ملګري م وي سړی راوغواړه دی یې راوغوښته ورته ویې لکه دې خو یو بله ملګري م یو صاحب بله ملګري م شته بیا راوړه که نه هم را باندې خرڅه کوي نه دې رانه ارزانه اخېستې ده دې ارزانه اخېستې ده پوه شو په خبر وی په څو خرڅی وی هغه په 80 قچرو خرڅوم 80 قچرې د سرو زرو نه ډکه سیکرټري ته یې ویې څه وی صاحب اوس هم ارزانه ده اله دې ته برکت وایي دیانت چې چا کې راشي که نه هغه له خدای برکت ورکوي حضرت عمر ابن عبدالعزیز بادشاہ ته ورسېد دیانت پکې و دیانت الله دنیا کې مدد وکړه چې که په کومه ورځ باندې مړ کېده نو یو شپونکي ګډه چیلی سرولې نو شرمخ په ګډه حمله وکړه انا لله و انا الیه راجعون عمر ابن عبدالعزیز وفات شو ملګري شپونکیان ورته تا ته څه پته لګي وایي چې درڅو د هغه بادشاهي وه نو زما شرمخ او ګډه به یو ځای سرېدل او چې نن شرمخ په ګډه حمله وکړه د عدل حکومت ختم شوی دی چې معلومات یې وکړل په حق ټیم عمر ابن عبدالعزیز وفات شوی او د شعیب علیه السلام قوم څه شو په اور وسوځېد حضرت شعیب علیه السلام چې واپس راغی او د خپل قوم د الله ته ورشه قوم لدی چې ورغی نو په جړا شو هېڅ په میدان هر څه سوځېدلي زلزله راغلې ده ځمکه چاودې د ټول په هغې کې دننه دي اور پې د پاسه راورېدلی دی او جبریل علیه السلام پې چغه والې ده فاخذتهم الرجفة اخذتهم الصیحة ختم جړل به جړل په سترګو ړوند شو ړوند حضرت جبریل علیه السلام وله راغی وی الله را لېږلې ما په سترګو ړوند دی جاړې وې او وی الله وایي که دې سترګو پسې جاړي چې واپس یې کم وته که سترګو پسې جاړي چې واپس یې کم وته که مال دولت پسې جاړي او دې وایي چې وله ورکم ځکه ډېر زیات جاړي وی نه سترګو پسې جاړم او نه مال دولت پسې جاړم وی خوي که زما د غضب د وجې نه جاړې لکه د قوم قهر دې ولیده نو تا باندې زما غضب هم نشته زما پیغمبر یې زما رحمتونه در باندې نازل وو شعیب علیه السلام مخیارو وی یو شي پسې جاړم که الله را کوي نو وی څه شی دی وی د الله دیدار پسې جاړم چې الله ووینم جبریل علیه السلام والا واپس راغی وی الله وایي چې ټیک ته دا جړا دې قبوله ده خو دیدار اوس نشته مرګ نه پس به کېږي انشاءالله دیانت بهترین شی ده نو د شعیب علیه السلام قوم کې دیانت نو
خدای ټول تباه کړل. قرآن حکیم کې بل ځای وایي الله تعالی فرعونیانو ذکر کوي الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك څنګه صوت عذاب. فرعونیان څه شو؟ عادیان څه شو؟ عادیان چې په سمسو کې به جون تیرا او غرونه به تراشل غټو غټو وجودونو والا اسه شو. سمودیان څه شو؟ ټول لړل ختم. زمونږ د زمانې د مخکې هغه صدران څه شو؟ گورنران څه شو؟ هغه وزیر اعلاګان څه شو؟ هغه وزیر اعظمان څه شو؟ د امریکې او د روس هغه بادشاهان څه شو؟ د اسرائیل او د هندستان هغه څه شو؟ د عربو هغه د ډېرو پیسو والا څه شو؟ هغه جزونه چې خپل ګرځي. پر اوس کال مې اخبار کې کتل د عربو یو شیخ لور واده کړې ده. ما طالبانو ته خندل مې دا دې ته مې پلار وایي لور یې ودولن د سرو زرو غسل بیت الخلا ټټۍ ولا د سرو زرو په جهیز کې جوړه کړې وه. د سرو زرو ټټۍ مې که مونږ خبرو بشي جان له به م غوښتې وه. د سرو زرو ټټۍ نیکبخته د سرو زرو رهیل ولا جوړ کا. که خبره نه ده د سرو زرو استعمال خو رهیل ولا جوړ کا د سرو زرو. نو کم از کم دغه ټټۍ چې به مرداره متیازې څنګه کوي د سرو زرو ټټۍ. هغه خلک څه شو؟ لوی لوی د عربو شیخان او سیټان چې جزونو کې ځان له خپل محلات جوړ کړي دی په کم طرف لاړل. سرو زرو تماچې ځان له جوړې کړي لیبیا صدر کم خوا لاړ. د مارونو اصل د الله او د رسول تابعداري ده. بس درې خبرې په ذهن کې واچوي د الله او د رسول تابعداري. او دا به نه وایي چې د شریعت وخت نه دی د شریعت وخت. دا به نه وایي چې بچي به څه کوي او زه به څه کوم او دکان به څه کوي او تجارت به څه کوي. خپل کار به کوي خو چې زما خیر ښه شي او چې ما نه وروسته ګن پاتې دی او زما خیر خراب دی ولته راته کوتک نه ولي زه څه کوم په بچو زه په نوسو څه کوم. یو به دیانت نه کار اخلی روزي د چا لاس کې ده؟ الله. ته تله وزن تګي به نه کې. نمبر 1. دویم نمبر شی به نه خرڅې د ښه په ځای به خراب نه خرڅې. ملاوټ به نه کې الله خفه کېږي. الله به نه خفه کوي هر څه خو الله سره دی. نمبر 1. دویم علماو پسې نیکانو پسې ټوکې ټقالې به نه کې. ولولا رهتک لرجمناک. دمکې به نه ورکې علماو له دمکې به نه ورکې. ستغې خبرې به نه کې علماو پسې هغې به خفه کې نه. او دریم دین پورې به ټوکې نه کې. الصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبدو ما یفعل آباؤنا. مونږ ته دا چل ښولی دی هغه ته به دا خبرې کولې دا به نه کې. که دین پورې د ټوکې وکړې ټیک ده. بعضې وخت د پیسې د وجې نه سړی په نشه کې راشي په ځان بیا نه پوهېږي. د دولت او د کارخانې او د موټر د وجې نه سړی په نشه کې راشي بیا په ځان نه پوهېږي. تا خو د خولې نه خبره نبي علیه السلام فرمایي ډېر کله یو سړی د خولې نه یو خبره وباسي ان الرجل يتكلم بكلمه لا يلقي لها بالا. دیاړو دې خبرې له توجه ورنه کړي. یوې دا خو پټونې خبره وه هغه د خدای په نس دونه خطرناک دی چې یهوي بها فی جهنم 70 خریفا په ترمذي کې راځي. او یا کاله د هغې خبرې د وجې نه دې په دوزخ کې غوټې خوري. مستۍ د وجې نه د خولې نه دې خرابه خبره ورکړي. او دین پورې خنده او مزاح چې ګناه کې یاره بس وې دواره ته کوه چې خدای مې د دې ګناه نه خلاص کړي. بالکل بس کوم. نو ګناه خو ګناه ده سزا خو په سزا ده خو الله خو به خفه نه شي که نه. خولې نه خو به د ګاډې وړې ونه دي که نه. نو الله فرمایي الی مدین اخاهم شعیبا. مدین ته به د هغوی د قوم سړی شعیب علیه السلام راولېږه. قال اعبدوا الله وتوي ولا ما لكم من اله غيره. د الله عبادت وکړئ خدای سره شریک نشته. ولا تنقصوا المکیال والمیزان. په پیمانه او په وزن کې به کمې زیاتې نه کوئ. انی اراکم بخیر. جندم ښه دی که شکر الحمدلله. چا جون خراب دی؟ په غنم او نمونې د جوارو به غوښه ونی او ساګ پیتی به جون الحمدلله ډېر ښه مزېدار. او انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. ګورې سم شی بیا داسې ورځ ده چې د هغې نه تښتېدی نه شي د الله د عذاب نه. رب العالمین دی
زمونږ کې دیانت پیدا کی، الله دې په مونږ کې ایمانداری پیدا کی، او الله دې مونږ له د نبی علیہ السلام د اطاعت او د تابعدارۍ ژوند نصیب وګرځولی کی، او الله تعالی دې زمونږ د سکون او د اطمینان ژوند نصیب کی. الله مونږ د خپل قهر نه او د خپل غضب نه په امن او امان کې وساتي. رب ذوالجلاله د دنیا او د آخر برکات هم نصیب کی، د دنیا او د آخر خیرونه هم نصیب کی. د بعضې بیماران دې دعا کوي چې الله شفا ورکړي. زمونږ د جمع یو ملګری دی فردوس خان، هغې غریب څه اپریشن کړی دی، دعا ورته وکړي چې الله ولله شفا ورکړي. نور څومره بیماران دي په کورونو کې هسپتالونو کې، الله ټول له شفا ورکړي. یو ملګری دی اوس ما سره په سړک کې ملاو شو، کور والی بیمار دی، دعا وکړي چې الله تعالی ولله خیر او برکت ورکړي، الله ولله صالح اولاد ورکړي. یا الله چې چا بچی نشته، باید دوستان دې زموږ ډېر خدمت کوي، دعا وکړي اولاد نشته، الله اولاد وله ورکړي، الله نارینه اولاد وله ورکړي. او ډېر دوستان د ډېر لرې لرې ځای نه زموږ د جمعې مانځله راځي، الله په یو یو قدم ولا اجر ورکړي، الله خوشحالی نصیب کړي، الله د پریشانو نه وساتي، د دنیا او د آخر خوشحالی یا نصیب کړي، او د دنیا او د آخر د پریشانو د ټینشنونو نه په امن او امان کې وساتي. الله د مخلوق د شر نه وساتي، د بغضیانو د بغضونو نه وساتي، د حاسدینو د حسد نه وساتي، د شاریانو د شر نه وساتي. یو بل ملګری دی زموږ د جمع ملګری دی، هغه هم څه بیمار دی، زړه څه تکلیف ورته پیښ و مخکې، دعا وکړي چې الله ولله روغ صحت ورکړي، الله ټولو مریضانو له روغ صحتونه ورکړي. اخر وخت کې په خوله دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول